بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای پاک مو راوله. څنګه یاست ګرانو محصلینو؟ ژوند و زمانه ښه په خیر تېرېږي؟ صحتونه مو ښه دي؟ دوستان، قریبان، ملګري ټول سره ښه یاست؟ خدای دې وکړي چې دا د قرنطین شپې ورځې به ښه په خیر در باندې تېرېږي. موږ تاسې په څلورم سیمسټر کې کریستل شیمی او یا بیلوري کیمیا او یا کریستل کیمستري مضمون لرو چې تقریبا دا به د خیره سره په اونۍ کې موږ 2 ساعته وایو، یعنې 2 کریډټه دی. د کریستل کیمیا تاسې تر اوسه پورې کیدای شي د کریستل په اړه باندې یو څه معلومات ولرئ، خو د کریستل کیمیا لومړنی اول وار دی چې تاسې دا مضمون لرئ. د خیره سره د کیمیا د څانګو څخه دا هم یو څانګه ده. د دې سیمسټر تر پایه پورې به موږ تاسې د کریستل کیمیا د موضوعاتو په لوستلو سره په دې باندې پوه سو چې کریستلونه کوم انواع لري، کریستل څه ته ویل کیږي، کریستل کم اهمیتونه لري او کریستل په کومو ځایو کې موږ تاسې په کیمیاوي صنعتو کې استفاده کوو. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیوګانې پر تاسې باندې ونغمیږي او تر پایه پورې یې په پوره حوصله سره راسره واورئ او کومې لارښوونې او غوښتنې چې زه ستاسې څخه لرم د کورنۍ دندې په اړه باندې هغه تاسې سرته ورسوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې در مخه چې موږ تاسې کریستلونو یا بیلورونو ته راوګرځېږو، لازمي خبره ده چې لومړی موږ تاسې د موادو حالتونه وپېژنو، خاصتا د موادو په حالتو کې هغه حالت چې د کریستلونو سره ډیر تړاو لري. موږ تاسې د موادو حالتونه د ښوونځي په دوره کې 3 حالته د مادې ویل دي: جامد، مایع، ګاز. دا 3 اساسي حالتونه دي چې په عموم کې موږ همیشه د مادې دغه 3 حالتونه استعمالوو. خو د مادې حالتونه اصلا نور هم سته، لکه د مادې ساحوي حالت دی، همداسې د مادې پلازمایي حالت دی، د مادې نیوتروني حالت دی چې 3 دا سوله او 3 هم جامد، مایع، ګاز دی. دا 6 صحیح خبره ده. خو د دغو ټولو څخه موږ تاسې راځو جامد یا سولیډ ته یو لږ اندازه توجه کوو او پخواني زاړه معلومات را تکراروو. کله چې موږ تاسې د جامد کلمه اورو نو موږ ته په ذهن کې راځي چې جامد معنا کلک. جامد به شاید چې یو عادي دکاندار یو شخص پوښتنه وکړي چې جامد دی به دستي تا ته بلان هغه بیله دي چې فکر و سوچ پکښې وکړي، تا ته به وایي چې کلک شان ته موږ جامد شان وایو. او یا کېدای شي د 4م 5م صنف د شاګرد څخه د مکتب تاسې پوښتنه وکړي هم همدا خبره درته وکړي. او موږ تاسې په کیمیا کې جامدات داسې پېژنو چې موږ وایي جامدات کلک جوړښت لري. د دې خبره پر ځای ده، دا زموږ تاسې نظر پر ځای دی چې داسې په ذهن کې راګرځي چې کلک. اوس نو جامد چې کله کلک سو، یو کلک شی چې دی هغه شکل تغییر نه ورکوي، شکل یې ثابت پاتې کېږي. نو موږ وایو چې جامدات هغه مواد دي یا جامد حالت د موادو هغه حالت دی چې په هغه کې د موادو شکل تغییر نه کوي، شکل یې ثابت وي. نو چې کلک سو نو شکل خو تغییر نه کوي، ډېره ښه خبره ده. اوس نو دومه خبره چې شکل یې تغییر نه کوي، حجم یې هم تغییر نه کوي. یعنې په هر لوښ کې چې واچوئ، هر ځای چې وي، څومره ځای چې په یو ځای کې نیسي، په ټولو ځایو کې به یو رقم ځای نیسي. یعنې موږ که چیرې یو ډبره راواخلو په خونه کې کښېږدو د یو ګړي دپاره، بیا یې د خونې څه یوسو په سرای کې کښېږدو، بیا یې راواخلو په یو ګیلاس کې واچوو، بیا یې په یو مرتبانه کې واچوو، بیا یې په جیب کې واچوو، هر چیرې چې واچوو د ډبرې حجم ځای نیول چې هر چیرې چې په یو مقدار کې په خونه کې 200 ملي لیټر ځای نیوي،
په سرای، دهلیز، جیب، په بل هر ځای کې به هم هغه 200 ملي لیټره حجم، نه حجم یې ثابت دی، حجم یې تغیر نه کوي. ولې تغیر نه کوي؟ په دې سبب باندې چې د جامداتو جوړښتیز ذرې چې دي، جوړښتیز ذرې به یا مالیکولونه یا به آیونونه او یا به اتومونه. د جامدو موادو دا جوړښتیز ذرې چې دي، دا ذرې یو د بل سره د کیمیاوي قواو په واسطه کلکې او محکمې ساتل شوي دي. د دغه ذراتو ترمنځ د جوړښتیزو ذراتو ترمنځ د جذب قواوې ډېرې دي. نو ځکه دغه ذراتو چې اتومونه دي یا مالیکولونه دي یا آیونونه دي، ځانونه یې ټینګ یو په بل سره نیولي دي، په منځ کې بیخي فاصلې نشته او یا که شته هم ډېرې کمې دي. نو چې دوی ځانونه ټینګ سره نیولي دي، د خپل ټینګ نیولو په اساس باندې شکل ته دې تغیر نه ورکوي. یو د بل څخه دا ذرات نشي لرې کېدی. که څه هم په جامداتو کې بیا هم ذرات حرکت کوي، خو یوازې اهتزازي حرکت چې هغه هم په ساده وسایلو سره نشي تعین کولی او نشي پیژندلی، نشي معلومولی. نور بې حرکته دي بیخي، یوازې یو دغه اهتزازي حرکت دی چې هغه د جامداتو ذرات یې لري. نور یو پر بل باندې ښویېږي نه، د مالیکولونه ځانونه ټینګ سره نیولي دي یا دا ذرات، او یو د بل څخه جلا آزاد حرکت نشي کولی، حرکي انرژي یې بیخي کمه ده. دغه کیمیاوي قواوې چې د آیونونه کلک ساتي، دا 3 دانې دي، 3 مشهورې قواوې دي چې دغه جامداتو په کلک ساتلو کې مهم رول لري. د جامداتو په کلک ساتلو کې چې مهم رول لري، یو کیمیاوي آیوني اړیکې دي. ټول هغه جامدات کوم چې آیوني اړیکه په واسطه باندې جامد شوي وي، هغوی نسبتا نورو ټولو جامداتو ته کلک جوړښت لري، ځکه چې آیوني اړیکه د آیوني اړیکې جذب نسبت اشتراکي ته واندرواز اړیکو ټولو اړیکو ته قوي دي. څونه چې جذب قوي وي د یوې اړیکې، هغومره بیا جامد هم چې شوي کلک. بل بیا کیمیاوي اشتراکي اړیکې دي. کېدای شي ځینې جامدات د اشتراکي اړیکو په اساس باندې جامد شوي وي او د دوی د اتومونو، آیونونو یا مالیکولونو ترمنځ اړیکې اشتراکي وي. او بل بیا واندرواز اړیکې دي چې بین المالیکولي اړیکې دي. د دې قواو چې تر ټولو ضعیفترینې قواوې دي، هغه جامدات چې واندرواز قواو په اساس جامد شوي وي، هغه جامدات نو نسبتا د نورو 2 ډولو ته کلکوالی کم وي، ځکه چې د دوی د هغه قواوې کمزوري دي کوم چې د جامد حالت ته د موادو ذرات جامد شوي دي. راځم د جامداتو ډولونو ته. جامد یا کلک اجسام چې دي، صحیح ده، دا په عموم کې پر 2 ډوله موږ تاسې ویشو. یو امورفس یا امورف جامدات دي، بل بیلوري جامدات. د امورف جامدات موږ تاسې بې شکله جامدات ورته وایي. اوس ګورئ په خپل شاوخوا کې که موږ تاسې فکر وکړو، ډبرې دي په اصطلاح، ډبرې دي، لرګی دی او دې ته ورته پلاستیک دی. دا شان ته که تاسې وګورئ، د دې د مختلف ډبرې کېدای شي تاسې شګې غورځولي راواخلي ویې ګورئ، دغه شګې منظم هندسي جوړښت نه لري، یا د لرګی منظم هندسي جوړښت نه لري. دا چې موږ بیا د ارې په واسطه پرې کوو، منظم شکل ورکوو، خو جلا خبرې دي. یا طبیعتا لرګی منظم هندسي جوړښت نه لري. هر هغه جامد چې منظم هندسي جوړښت نه لري امورف جامد دی یا بې شکله جامد. او هغه جامدات چې منظم هندسي شکلونه، مصري منظم هندسي شکلونه لري، براده منظم هندسي شکلونه لري، ځینې کریستالونه چې منظم هندسي شکلونه لري، الماس چې منظم هندسي شکلونه لري، ځینې الیاژونه دي چې هغه منظم هندسي شکلونه لري. هر هغه جامد چې منظم هندسي جوړښت ولري عبارت د کریستالي جامد څخه دی، د بیلوري جامد څخه دی، چې موږ تاسې کریستالي کیمیا چې ده هم د دغه جامدات څخه بحث کوي. هغه جامدات چې منظم هندسي جوړښت لري د دغه جامدات څخه کریستالي کیمیا چې موږ تاسې وایو یا بیلوري کیمیا، د دغه بحث هم د کریستالي جامداتو څخه دی.
د یادولو وړ ده چې هر تدریسي میتود خپل ځان ته ځانګړنې لري او اهمیتونه لري چې په خپل وخت او ځای کې یو ښه ښوونکی ورڅخه استفاده کوي. خو متاسفانه ګورئ اوس دلته موږ تاسې چې جامدات وایو یا کریستالي کیمیا وایو، باید موږ تاسې ځینې کریستالونه راخیستي وای، په عملي ډول تاسې لیدلي وای. خو متاسفانه شرایطو ته په کتو سره موږ تاسې بیخي اوس داسې یو چې یو د بل په غیاب کې زه ویډیو تاسې په غیاب کې رکوم، تاسې ما په غیاب کې ویډیو اورئ. یعنې حد اکثر خپل توان و خپل کوشش په کار اچو تر څو د درس د نه ویلو پر ځای باندې یو څه درس ووایو. نو خدای دې وکړي چې یوازې د تشریح پر تاسې باندې ډېره ونه غمیږي. لومړی راځم بېشکله جامدات ته. بېشکله جامدات یا امورف جامدات چې دي، دا درې مهم خاصیتونه ما درته راخیستي دي. امور جامدات مشخص شکل نه لري. آشه دا خو صحیح ده، دا خو مې ډېرې خبرې پر دې وکړې. په دې جامداتو کې ذرات چې مالیکولونه دي، ایونونه دي او یا اتومونه دي منظم تناوب نه لري، یو په بل پسې پرله پسې والی نه لري، ګډ وډ پراته دي. په دغه جامداتو کې ذرات په منظم شکل سره نه دي پراته، منظمې جالۍ یې نه دي رامنځته کړي، غیر منظم شتون لري. او دریم خاصیت یې دا دی چې د ذوب یا د ویلې کېدو ثابته نقطه د حرارت نه لري. چون چې ذرات یې منظم جوړښت نه لري، نو د ذوب یا ویلې کېدو او د جوش نقطه به هم څه شي وي، هغه به د حرارت ثابته نقطه نه وي. مختلفو وختونو کې به مختلفو نقطو کې به مختلف فرق ولري. لکه عاجز شی، سرشناکه مواد، ربړ، جامد پولیمرونه او داسې نور، دا د بې شکله جامداتو له جملې څخه دي. عادي شی چې موږ تاسې دا په دغه کې کورو کې په کلکینانو کې لګوو، دغه عاجز شی چې دی دا د امور جامداتو له جملې څخه دي. ځکه که چیرې دا کریستالونه وای یا په اصطلاح منظم هندسي جوړښت درلودونکي جامدات وای، نو بیا په ماتېدو سره باید ټوله په یو رقم هندسي شکلو سره ماتېدلی. دا د بورې یوه دانه بلور چې دی، تاسو دا بوره وګورئ په کورو کې، که کوچنۍ وي که غټه بوره وي، ټوله مکعب جوړښت لري، کاټن ته ورته. دا تاسو څه فکر کوئ؟ دا نو ماشینونه داسې جوړوي؟ یا هېڅکله نه. دوی طبیعتا هم دغه بلور چې دی کوبیک دی یا مکعب جوړښت بلور لري، دا سکروز. که چیرې تاسو دغه د غټه بوره راواخلئ، په اون کې میده پوډر سي نه، اوس یې په مایکروسکوپ کې بیا وګورئ، دغه د پوډر هره ذره به بیا شي مکعبي جوړښت لري. یعنې که چیرې یو بلور ټوټه کېږي، هغه په خپل منظم هندسي شکل چې لري پر خپلو شکلو باندې ټوټه کېږي. مګر امورف جامدات چې پر منظمو شکلو باندې نه، یو غټ، یو کوچنی، یو مکعب، یعنې تقریبا هندسي جوړښتونه بیخي یې نه. هنداره چې ماته څه خو رقم ټوټې کوي، نه هندسي جوړښتونه نه جوړوي، یو بل تصادف چې یو جوړښت ورسره رامنځته. سرشناکه مواد دي، اکثره بې شکله جامدات دي. ربړ دی بې شکله جامد دی. جامد پولیمرونه دي. جامد پولیمرونه لکه دا پلاستیکي پایپونه دي، PVC، دا پولیمرونه دي. پولیویلین کلوراید دي. صحیح ده؟ دا ټوله بې شکله جامدات دي او یا دې ته موږ تاسې څه شي ویلی سو؟ امورف جامدات ویلی سو. راځمه زموږ تاسې د دې مضمون سره چې ډېر تړاو هم لري، هغه اصلي موضوع ته چې کریستالي جامدات دي. کریستالین سولیډز یا کریستالي جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. دا یو خاصیت دی چې موږ باید پرې وپېژنو. دا یو، دا خو نو هغه مهمه خبره ده. بس دا خبره که پکښې کې نور خاصیتونه هم بیا د خیره پکښې راځي. بله خبره، د کریستالي جامداتو ذرات چې دي د یوې قاعدې په اساس په 3 بعدي سیستم په فضا کې او یا په 2 بعدي سیستم په فضا کې د یوې شبکې په څېر ترتیب شوي. دا چې څنګه په آینده درسو کې بیا تاسو دا شبکې ووینئ چې کریستالي شبکه څه ته وایي. خو زه دونه درته وایم تر دغه نقطې پورې چې کریستالي جامدات چې دي د دوی ذرات که هغه اتومو څخه جوړه شوي، که د مالیکولو څخه، که د ایونو څخه، په منظم ترتیب باندې یو د بل سره پراته وي.
ګډ وډ نه وي. داسې نه وي چې په یو طرف کې یوه ماده ډېره وي په بل طرف کې بله ماده ډېره. داسې نه وي چې یو قطار کې څو رقم مواد ګډ. په یو منظم قاعده د یو منظمې قاعدې په اساس په دوه بعدي یا درې بعدي فضا کې دا څه وي ځای پر ځای شوي. د دې جامداتو ډېر کوچنی واحد هم منظم هندسي جوړښت لري. ما د بورې مالیکول دغه کرسټل درته تشریح کړي چې که تاسو چیرې ویده کړئ ټوټه یې کړئ بیا به هم هغه څه شی ولري، هغه به هماغه منظم هندسي شکل ولري. راځم د کرستلي جامداتو و تعریف ته. هغه جامد اجسام چې د جوړښت واحدونه یعنی مالیکولونه، اتومونه او اینونه په منظم تکرار په فضا یعنی کرستلي جالۍ کې موقعیت ولري، د کرستل په نوم سره یادیږي. ټول هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدات یا د هغوی هغه ذرات چې دغه جامد ځینې ترکیب سوی دی هغه ذرات په منظم ډول په فضا کې موقعیت ولري، دغه جامد کرستلي جامد بلل کېږي او دې ته کرستل ویل کېږي. لکه اوسپنه اکثره مالګې دي، د مالګو ډبرې دي چې منظم هندسي اکثره منرالونه دي منظم هندسي شکلونه لري. د چونې ډبره د منظم هندسي جوړښت لري. د بورې کرستل لري او دې ته ورته نور مثالونه هم شته. راځم د خیره سره ایزوتروپي او غیر ایزوتروپي. دغه د کرستلي او غیر کرستلي جامداتو د پیژندلو لپاره یو ډیر مهمه موضوع ده، د ایزوتروپي او غیر ایزوتروپي. ایزوتروپي یو شانوالی، غیر ایزوتروپي معنا یو نفي د یو شانوالی چې یو شان نه وي، مختلف وي. ایزوتروپي چې ده دا په بېشکله جامداتو کې په بېشکله موادو کې یا هغه چې منظم هندسي شکلونه نشي جوړولی په هغو کې ایزوتروپي خاصیت وجود لري. ایزوتروپي په دا معنا چې که چیرې موږ یو غیر منظم هندسي شکل درلودونکي جسم څخه د ایکس یو وړانګه د مختلفو جهتو څخه تېره کړو په ټولو کې به یو شان طول یا اوږدوالی رامنځته کړي. د مختلفو جهتو څخه به مختلف نه وي، یو شان قیمت به واخلي. په امورف جامداتو کې ذرات چې دي په منظم ډول نه دي ترتیب شوي، نو په دې خاطر باندې د مختلفو زاویو څخه دغه د امورف جامدات یو شان خواص لري او قیمتونه یو شان له ځان څخه ښیي. که فاصلې د هرې طرف د هرې زاویې څخه حساب کړو فاصلې به یو شان وي. که دا وړانګه د هر طرفه څخه ورڅخه تېره کړو یو شان وړانګه به وي. که د هر طرفه څخه زاویې حساب کړو زاویې به هم یو د بل څخه توپیر ونه کړي چې په آینده درسو کې بیا د ایزوتروپي په ښه ډول باندې درته واضح شي. برقي هدایت، د حرارت منتشره کېدل او داسې نور، دا ټول په ټول نقطو کې یو شان دي. داسې نه دي چې په یو طرف کې یو ډول دي په بل طرف کې بل ډول دي. د یوه جهت څخه یو ډول د بل جهت څخه بل ډول په ایزوتروپي کې. او دا خاصیت چې دی دا په چا کې شته؟ دا په بېشکله او یا غیر بېلوري او یا امورف جامداتو کې. غیر ایزوتروپي چې ده یا ان ایزوتروپي چې ده دا د کرستلونو یو مهم خاصیت دی. چون چې کرستلونه منظم هندسي شکلونه لري او د کرستلونو ټول جوړښتیز ذرات چې دي په منظمې شبکې باندې پراته دي، نو د مختلفو زاویو څخه د مختلفو طرفو څخه مختلف خواص د ځان څخه ښیي. د مختلفو طرفو څخه مختلف قیمتونه لري. صحیح ده؟ دلته دا مثالونه چې دي دغه مثالونو کې زه څه هوسه وایم، دا مثالونه خو د ایزوتروپي دي. د ان ایزوتروپي دپاره ټول کرستلونه تاسې یادولی شئ. که هغه د مالګو وي، که هغه په اصطلاح د الیاژونو وي، د هر شي چې وي دا ټول کرستلونه تاسې څه کولی شئ؟ یادولی شئ. صحیح ده؟ اوس د مثال په ډول دا لاندې جوړښت ته تاسې وګورئ. په دې کې دوه دانې خطونه تاسې وینئ، یو سی ډي خط دی بل ای بي خط دی.
دا یو کرستالي شبکه ده او که یا د دې د پیدا کولو لپاره موږ ګورو شبکې ته چې دا منظمه شبکه لري که یا ګورئ دا تور ټکي جلا عناصر دي یا جلا اتومونه دي او دا سپین ټکي جلا اتومونه دي. ګوره دی پلار سپین ټکو کتار دی، بیا د تورو ټکو کتار دی، بیا د سپین تقریبا که دلته داسې ورته ګورئ مربع جوړښتونه بیا رامنځته کړي. دا یې مربع جوړښت، دا مثلا یو مربع سو، ګوره دا دی دا بل مربع جوړښت سو، دغسې دا په منځ کې د بل مربع سو، دا بیا وګورئ بل مربع سو. یعنې منظم هندسي جوړښتونه یې دلته چې کړي دي رامنځته کړي دي. موږ اوس په دې پوه شو چې دا څه شبکه ده؟ کرستالي شبکه ده. نو په دې کې د مختلفو زاویو څخه د دغه جهته څخه د سی ډي خط ته وګورئ، د دې اوږدوالی ډېر دی نسبت ای بي ته. دا طرف اوږد سو، دا طرف لنډ سو، په دې سبب چې دوی منظم جوړښت لري. که منظم نه وای، که منظم جوړښت نه وای نو د دغه خط د سی ټي خط او د ای بي د خط د دواړو ترمنځ به هیڅ تفاوت نه وای، دواړه به یو شان وای، ځکه چې ذرات به یې ګډ وډ پراته وای، یو طرف بل طرف به نه اوږدېدله. د هر جهت څخه چې مو دا خط کش کړی وای د خط اوږدوالی به سیم وای، مساوي به وای. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې په درس مو سر خلاص شوی وي. ایزوتروپي او ان ایزوتروپي مو پېژندله. په کرستلي موادو کې ان ایزوتروپي خاصیت وجود لري چې د مختلفو زاویو څخه مختلف ریسپانس د یو عمل دپاره د کرستل څخه ښودل کیږي. مساوي یا یو شان خواص د مختلفو زاویو څخه نه لري. او دغسې د کرستل کیمیا د موضوع په اړه انشاءالله نن یو څه اندازه پوه شولو چې د کرستل کیمیا نو موضوع څه شي ده. انشاءالله العزیز تاسې به د دغه په شان باندې د کیمیاوي تکنالوژي په شان باندې د دې مضمون هم کورنۍ وظیفه پر خپل وخت باندې سرته رسوي. کورنۍ وظیفه یې دغه ده، دا درس چې دی په تکرار سره زده کیږي او د تکرار لپاره یو ښه طریقه دا ده چې تاسې د درس متن ولولئ، دا ویډیو څو وارې واورئ، چپټر ولولئ او دغه څخه وروسته د دغو ټولو څخه چې تاسې کم څه زده کړي هغه په خپلو کتابچو کې لنډیز کړئ. او کورنۍ کار به در ما پرې څنګه رسوئ؟ شاید په تېرو ویډیوګانو کې ما یادونه کړې، خو که مې کړې هم اوس یو ځل بیا درته وایم چې تاسې چې دغه ویډیو مې وویله او کورنۍ کار مو آماده کړئ، په کتابچو کې مو ولیکئ، په دغه صفحه باندې نوم، د پلار نوم، صنف او نیټه د دا درس چې ده هغه تاسې ولیکئ او بیا عکس ورڅخه واخلئ، ما ته یې د لیه په جیمیل کې واستوئ، په د ګوګل کلاس روم کې، او یا وټساپ نمبر مې تاسې ته درکړی دی، که نه وي در سره نماینده سره مو شته ما ته یې واستوئ. نور مو پر لوی متعال رب باندې سپارم. د روغ صحت په هیله مو یم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.